کرنه او مالداري. په دغه خپرونه کې د کرنې او مالدارۍ اړوند مطالب له بزګرانو او د کرنې مسؤلینو سره مرکې خپریږي. دغه خپرونه هر یکشنبه د ماسپښین له 2:30 تر 3 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. 88.9 FM. د میدان وردګ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو یو ځل مو بیا هم سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وئ. د کرنې او مالدارۍ خپرونې وار رسېدلی دی. دغې خپرونې ته مو بیا هم زه محبوب الله سروري هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په تېرو خپرونو کې هم د مالدارۍ په برخه کې هم مو د کرنې په برخه کې بېلابېل مطالب راټول کړي. نن خپرونه مو بیا هم د مالدارۍ برخې ته ځانګړې کړې ده. په دغه خپرونه کې را سره د مالدارۍ برخې متخصص دی او زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د ساري ناروغیو له جملې څخه د PPR ناروغي ده. ورځو له محترم ډاکټر صاحب غلام محمد خپلواک صاحب نه پوښتو. زموږ د نن ورځې د خپرونې میلمه دی. خپلواک صاحب، د PPR ناروغۍ په اړه معلومات راکړئ. دا څه ډول ناروغي ده؟ سلام علیکم ورور. اول هر څه نه مخکې تاسې د ملي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې صحت جامع وطن ولرئ. PPR ناروغي چې ده یوه ویروسي ناروغي ده چې دا په کلیوالي ژبو باندې د طاعون په نامه یادیږي، د زږي په نامه باندې مو یادیږي، او په اصطلاحي ډول چې PPR ده، PPR خو مخفف حروف دي. دا د پاس ډیسپټایټس رومینانت په نامه باندې دا اصطلاحي یعنی پوره نوم یې دا ده. دا یوه دنه ویروسي ناروغي ده چې په لومړي ځل باندې په 1942 کال کې د دې راتګ چې د افریقا په لویدیځ کې دا ناروغي لیدل شوې ده، او په 1998 کال کې بیا په ایران کې، هند کې، سعودي عربستان کې، پاکستان کې او بنګلادیش هیوادونو کې لیدل شوې، او په 1998 کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ولیدل شوله. دا چې ده یو ویروسي ناروغي ده چې په وزو او پیسونو کې د مرګ سبب ګرځي او ډیر فرق له رندرفیسټ ناروغي سره لري، او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د مرګ سبب ګرځي. په میدان وردګ ولایت کې د دغه ډول ناروغۍ سره مالداران مخ شوي دي. شته دغه ډول ناروغي په میدان وردګ ولایت کې شته که نه؟ طبعا دا ناروغي حتما په میدان وردګ چیرته چې مالداران وي هلته به دا ناروغي حتما خپریږي، ځکه چې هېڅ امکان نه لري چې چیرته ګلی او دا ناروغي پکې ونه لیدل شي. خو له بده مرغه یو علت چې زموږ د افغانستان لابراتوارونه په حیواني بخش کې ډیر کمزوري دي. د ناروغۍ د تشخیص لپاره د خاص کوم لابراتواري وسایل نشته چې دا ناروغي دقیق ډول تشخیص کړي او بعد هغې تداوي. خو حتما دا ناروغي پیدا کیږي چیرته چې مالونه زیات وي، هلته پیدا کیږي په وړو شخوندوونکو حیواناتو کې، لکه په وزو او پسونو کې ډیر د مرګ سبب ګرځي، او ډیره دا ناروغي پرمختللي حالات لري. که چیرته په یوه رمه کې ولیدل شي ډیره په چټکۍ سره خپریږي او ډیر مالونه د تلف سبب ګرځي. دغه ناروغي څه ډول پیژندلی شي چې زموږ حیوانات یا هغه څاروي مو په PPR ناروغۍ باندې اخته شوي دي؟ د دې ناروغۍ پیژندنه چې ده دا د وړو وخت ما درته ویلی که نه چې د وړو حیواناتو بعضې خلک د زږي، بعضې خلک د طاعون په نامه باندې پېژني، بعضې خلک دا یوه ساري ناروغي ده چې د وزو، پسو او نورو وړو شغلوونکو حیواناتو ورباندې اخته کېږي. د دې ناروغۍ علایم چې دي بدبویه ایسال ده، ایسال پیدا کوي مال وسره، د شونډو پړسېدل دي، شونډې د مال وسره پړسېږي، د اوښکو بهېدل دي، وروسته بیا له 2 نه تر 3 ورځو پورې بدبویه ایسال سره پیدا کېږي چې له ایسال سره وینه هم وي، او دغه علایم دي. زیاتره مالونه چې پې اخته کېږي واړه دغه مالونه پې اخته کېږي او انسانان د ناروغۍ باندې نه اخته کېږي. کوم حیوانات چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي وي، هغه حیواناتو کې کوم بدلونونه رامنځته کېږي؟ د هغوی د وزن د کموالي لامل کېږي، د شیدو په برخه کې کوم لاملونه رامنځته کېږي، او همدارنګه د دوی د نسل د تولید باندې کوم اثرات لري که نه؟ دا خو مخکې مې یادواري ما وکړل چې دا ناروغي ډېره، یعنې که په یوه رمه کې ولګېږي د ډېرو مالو د طلب
عوامل کېږي چې ډېر مالونه تلف کېږي. دې ناروغۍ مارتیل ناصافي مړینه ده، ناصافي تبه ده، د پوزې افرازات دي، اوښکه بهېدل دي، مالونه ورځ په ورځ خپل وزن له وینه وړي ورسره. یا عموما ویروسي ناروغۍ چې د کومه خاصه درملنه نه لري او هغه علایمو چې دي دې تشخیص چې ده په همغه درې طریقو باندې له مرګه وروسته چې د کوم مالونه چې مړه سي د دې باید معلومات وشي چې دا کوم مرض د دې مرض تشخیص کېږي. لابراتواري معایناتو په واسطه بالخصوص چې متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه د PPR د ناروغۍ د لابراتوار په بخش کې تر اوسه تشخیص نه ده سوی، نه چا کړی ده تر اوسه پورې. باید له دې نه که راووځي انشاءالله موږ ورته خوشبینه یو. او لابراتواري معاینات یې همدغه علایم دي چې مال ورسره پېژندل کېږي او ډېر مالونه ورسره وزن ډېر بې حده وزن ورسره کموي. د مالونو د هغه مالونه چې دوی تکثیر کا تولید کا په هغو باندې څومره زیانای د دوی د بچیو د نومنځ وړلو لامل کېږي که نه دا ناروغي؟ دا ناروغي چې ده اصلا ویروسي ناروغیان زیاتره چې دي د ډېرې تبې له وجې نه دي، دغه مرض له وجې نه دوی د وزن د کمبود له وجې نه کېدای شي سطح جنین وکړي بعضې مالونه یا بچي وغورځوي. بعضې مالونه هم دې حالت ته رسېږي چې دا مرض چې کوم مال تېر کړی هغه مرض ډېر ورسره ضعیفه کېږي. کېدای شي تر ډېر وخته پورې دا ځان اماده نه کړي د بل بچي راوړلو لپاره. مالونه به طبعا ورسره ضعیفه کېږي، د سخت جنین لامل ګرځي، ډېر دغه مشکلات سره مخ کېږي مالونه سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د میدان وردګو ملي راډیو څخه د کرنې او مالدارۍ خپرونې ته غوږ یاست او زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع PPR ساري ناروغي ده. محترم ډاکټر صاحب خپلواک وویل چې دغه ناروغي ډیره په هغه حیواناتو کې پیدا کیږي چې دوی کوچني دي لکه بزې، پسونه او د دوی د له منځه تلو لامل کیږي. دغه ناروغي د حیواناتو وزن کموي او د هغې ترڅنګ سخت جنین رامنځته کوي. محترم ډاکټر صاحب په اړه بېلابېل معلومات راکړل او اوس راځو دې ته ډاکټر صاحب خپلواک چې دغه ناروغي څه ډول خپریږي او همدارنګه د خپرېدو کچه په کوم اندازه کې ده؟ زر خپرېدای شي، ورو ورو خپریږي؟ اصلا دا ویروسي ناروغۍ چې دي که PPR ده که FMD ده که داسې نورې مریضونه شیپاکس ورته وایي، دا ویروسي ناروغۍ چې دي دا ډېر په سرعت ډېره په تیزۍ سره سرایت کوي. د دې د خپرېدو چې دي له یو مال نه بل مال ته ډېرې لارې لري. د روغو حیواناتو سره د ناروغو حیواناتو مستقیم اړیکو له لارې نه دا خپرېږي. او بل چې د دې ناروغۍ عامل چې دی ویروس ده، دا ویروس چې ده په تنفسي سیستم کې ځای نیسي. کله چې مال د ټوخي او د پرنجي له لارې نه کوم مال ټوخی کوي، کوم مال فرنجی کوي، بل روغ مال ورسره د دې له لارې نه زهر خپرېږي په هوا کې، مال ډېر ورسره اخته کېږي. او بل چې دی د حیوان د همدارنګه د پوزې افرازات چې دي، د پوزې د افرازاتو له وجې نه دا ډېر خپرېږي. د خولې لاړې د اسهال له وجې نه کوم خوراکي توکي په مواد غایطه باندې د ناروغه حیواناتو اخته سوي یا پې ککړ سوي هغه چې روغ حیواناتو سره مستقیم تماس ونیوه، دا چې د انتقال یوه لاره ده. د اوسېدلو ځای کې کوم ځای کې چې دا ویروس خپور سوی روغ ناروغ مالونه هلته اوسېدل سوي روغ مالونه ورولي دا هغه کېږي. او بل چې د اخور د سړځایونه د دوی لوښي دي، کوم لوښي کې چې دوی خوراکه کوي مثلا اخور د اوبو او خور ده، ډېرې لارې لري چې دا ناروغي له یو مال نه بل مال ته ډېره په سرعت ډېره په تیزۍ سره خپرېږي. مننه. دا راته ووایه چې مخکې هم یادونه وشوه چې دغه ناروغي په کوچنیو حیواناتو کې لکه پسونه بزو کې ډېره وي. په کومو کې مړینه زیاته ده؟ پسونه بزې دا چې زموږ ډېری مالداران یا پسونه ساتي یا بزې ساتي یا دواړه ګډ ساتي. کوم یو مقاومت ډېر لري د ناروغۍ په مقابل کې، کوم یو کمزوري دي د ناروغۍ په مقابل کې، او دغه ویروسي ناروغي په پسونو باندې پسونو ته زیات تاوان رسوي که بزو ته؟ اصلا دا خو د دواړو مشترکه ناروغي ده چې دواړه پې اخته کېږي. نظر د مقاومت له وجې نه بیا چې دا پسونه چې دي او څه مقاومت لري د دې ناروغۍ په مقابل کې، مګر موزي او سیرلي او دغه چې مالونه چې دي دا بیا د ناروغۍ په مقابل کې ډېر ضعیفه دي او چې دا ناروغي ورسره راشي ډېر زر د مرګ سبب ګرځي. نظر وضو ته بیا پسونه مقاومت لږ ډېر ده په دې ناروغۍ کې. دغه ناروغي د کال په کوم موسم کې زیاته وي؟ په مالونه کې په کوم موسم کې ډېره پیدا کېږي او مالداران ورسره په ستونزه کېږي؟ دا ناروغي ویروس چې دا ویروس داسې یوه ناروغي ده ویروسي ناروغۍ. ویروسي ناروغۍ زیاتره وخت ته ارزښت نه ورکوي، هغه په هر وخت کې راتلی سي، خو ډېر د ګڼو ګوڼو ځای نه کوم ځای کې چې مالونه ډېر ګڼو ګوڼه وي لکه په نقاشو په دغه جو کې دغه کوم جو کې چې میلې جوړېږي دا بعضې مالونه خلک هلته خرید و فروش کېږي. دا مالونه ډېرې په ډېرو چټلو ځایو کې چې ډېر چټل ویروس له دغه ځای نه ډېر انتقالېږي. ویروس په هر وخت کې د کال په هر موسم کې امکان لري چې په هر وخت کې دا خپره سي او دا مال په دغه ویروس باندې ککړ سي. مننه کوو محترم ډاکټر صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو د میدان وردګو ملي راډیو څخه د کرنې او مالدارۍ خپرونې ته غوږ یاست. د نن ورځې خپرونه مو مالدارۍ برخه کې د PPR ناروغۍ ویروسي ناروغۍ ته ځانګړې کړې ده
چې د ډاکټر صاحب په وینا تر ډیره پورې هغه حیوانات پرې اخته کیږي چې دوی کوچني حیوانات وي لکه بزې او پسونه او مرګ ژوبلی بیا په بزو او په سلیو کې زیاته ده. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې څه ډول کولی شو په دغه ناروغۍ اخته حیوانات درملنه وکړو یا له دې څخه وړاندې چې زموږ حیوانات پرې اخته شي د هغوی وقایه وکړو. ویروسي ناروغۍ چې دي دا کومه خاصه ځانګړې درملنه نه لري. د دې د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره له بعضې انټي بیوټیکو نه د مولټي ویټامین بعضې تقویتي دواو نه موږ استفاده کوو. یوازینۍ لاره چې دوی د مخنیوي د دغه مرض د مخنیوي لپاره کیږي یوازینۍ لاره چې ده هغه واکسین ده. باید مالداران چې دي په 4 میاشتو کې له 4 نه تر 6 باید 6 میاشتو کې په کال کې 2 وارې خو مالونه حتما د پی پی آر واکسین چې په هر دکان په هر دواخانه کلینیک کې پیدا کیږي باید واکسین ورته ولګي. بل د کومه ساحه کې چې ناروغ مالونه وسیدلی هغې ضد عفوني ضروري ده باید هغه ځای ضد عفوني سي. هغه ساحې چې په ناروغۍ باندې ککړې وي د هغو ضد عفوني ضرور ده. او بل چې دي د جدا کول ډیر مهم دي. کوم مالونه چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي باید له روغو حیواناتو نه جدا سي. بل کوم حیوان چې په دې مرض باندې یعنی تلف سوی باید موږ او تاسې د 1 متر 1.5 متر په اندازه هغې ته مځکه وکیندل سي. مالداران باید هغې ته مځکه وکیندي. بیا د کوم مال چې په پی آر ناروغۍ باندې تلف سوی باید هغه ښخ کړل سي په خاطر د دې چې وحشي حیوانات د دوی د سیرولو یعنې دوی د خوړلو کوشش کوي او دا ناروغۍ زیاتره هم دغه وحشي حیواناتو نه کیدای سي خپره سي له یوه ځای نه بل ځای ته لاړه سي. مخکې له دې چې دوی پرې اخته شي دغه حیوانات د هغې لپاره واکسین دي. دا چې په اخته شوي حیوانات وړاندې له دې چې وترنر ته متخصص ته مراجعه وکړي او مالدار څه باید وکړي تر څو د هغه ناروغو حیواناتو د تلف مخنیوی وشي؟ باید مالداران چې دي درته ویل چې کوم مالونه په ناروغۍ باندې اخته وي هغه باید سمدلاسه له روغو حیواناتو نه جدا سي. بل کوم مالداران که کوشش کوي چې چیرته کوم مالونه واخلي په نقاش کې اخلي په بل شي کې اخلي کوشش وکړي چې دوی یو ځان ته یو کوټه ورته ولري او ځان ته یو ځای ورته ولري د یوې اونۍ لپاره دا مالونه هلته وساتل سي چې ښه په اطمیناني سي دا مال کې مرض نشته باید له هغې له نورو مالو سره یو ځای سي. یا کوم مال چې دوی له کلي نه له کور نه وړي نقاش ته د خرڅېدلو په خاطر هلته مثلا بیه نه کوي یا قیمت یې ټیټ دا بیرته خرڅېږي نه بیرته یې راوړي کورو ته. کوشش وکړل سي چې دا بیا یوې اونۍ لپاره دا بیا جدا وساتل سي چې روغ نور رمې سره یو ځای نه سي چې تر هغو پورې ښه اطمیناني سي د مرض نه مال پاک ده. او یوازینۍ لاره یې همدغه ده چې ضد عفوني کول کوم مالونه چې په دې مال باندې اخته وي هغه له روغو مالو نه جدا کول. سامان آلات د هغو مالو جدا وي باید یا د پوزې افرازات نه چې دا خپرېږي زیاتره کوم کالونه چې اصلا کوشش باید وسي کوم مالدار کوم نفر چې له ناروغه څارویو سره مستقیمې اړیکې لري که کوی سي ښه خبره یې دا ده چې هغه نفر بیخي روغه حیواناتو ته بیخي ځان نږدې نه کړي او که ځان نږدې کوي باید ځان ښه ضد عفوني کړي. د پښو له لارې انتقالېږي دا د لاسو له لارې انتقالېږي د جامو له لارې انتقالېږي. کوم مال د مریض مال افرازات چې د په کالۍ لګېدلي هغه ورسي روغه مالو سره تماس کې سي. له دې لارې ډېرې لارې لري چې دا له روغو حیواناتو نه ناروغ نه روغ حیوانات ته انتقالېږي. یوازینۍ لارې همدغه دي چې دوی باید سره جداوالی پیدا کړي قرنطین کې مال باید. که چېرته پرې اخته کېږي هغه ناروغ حیوان سره باید څه وکړي دا چې دوی غواړي هغه بیرته وژغوري د هغوی د مخکې له دې چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي باید د هغو مالو سره دوی څه وکړي تر څو هغه ژوندي پاتې شي؟ ویروسي ناروغۍ چې دي دا داسې دي لکه انساني زیاتره ویروسونه دي لکه زکام غوندې خاص تداوی نه لري. خالی د دغه په خاطر باندې دوی باید هغه ناروغه حیواناتو ته سالمه لږ غذا ورکړي نرم واښه ورکړي پاسته واښه ورکړي. جای باید کوم جای کې چې دوی ځکه په دې مرض کې به اسهال پیدا کوي حال چې ده ځکه لمدوي دا جای باید ژر ژر ورته وچ کړي. او بعضې کیدای سي دا مالونه چې سونه تقویتي کیږي لکه دانې له وجې نه د خوراکي له وجې نه له هر شي نه چې سونه تقویه کیږي همغه نه تاثیر کوي. بعد له هغې نه بیا که ویترنر ته مراجعه کوي ویترنر دوی ته د درد لپاره یا بعضې انټي بیوټیکونو څخه کار اخلي د مقاومت د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره له بعضو دواګانو د تقویې په خاطر باندې کار اخلي چې دا مرض بیرته مقاومت پیدا کړي د حیوان د دې مرض په مقابل کې. او یوازینۍ لاره یې همغه واکسین ده بله خاص تداوي نه لري. که طلب کېږي مالونه د هغې سره باید څه وکړي؟ هغه خو مخکې یادواري ما وکړله چې کوم مال په دې مرض تختلف کېږي ښه لاره یې همدغه ده چې د مځکې لاندې ښخ کړی سي یا وسوځول سي په اور باندې یا د مځکې لاندې ښخ کړل سي تر هغو پورې وحشي حیوانات وحشي ژوي لکه سپیان دي نور وحشي ژوي دي چې دا د ناروغۍ په مقابل کې کله چې دا مړ حیوان جسد دوی خوري طبعا په دې کې باد لګېږي دوی بڼه کې یوې خوا نه بلې خوا ته وړي هر شی سره تیتېږي او دا نور حیواناتو ته هم صدمه رسوي. باید همدغه یې لاره ده چې د مځکې لاندې باید ښخ کړی سي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د کرنې او مالدارۍ خپرونې ته غوږ یاست او په نن ورځې خپرونه کې را سره محترم ډاکټر صاحب غلام محمد خپلواک و چې د پی پی آر ناروغۍ په اړه درته معلومات درکول. ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. په وروستیو کې د مالدارانو ته پیغام څه دی ترڅو دوی وکولی شي خپل مالونه په ښه شکل سره وساتي، له ناروغیو بچ وي او د دوی هغه مالونو نه ښه عاید ترلاسه کړي؟ موږ خو مالدارانو ته دغه توصیه ده چې اصلا زیاتره مرضونه دي ویروسي دي، بعضې مرضونه دي باکتریایي دي. باکتریایي امراض سره به یو سړی وکړي دوا به ورکړي. ویروسي مرضونه چې کله یو مال پې اخته سه تر هغو چې دوی کله بیا ویترنر ته ځان رسوي، دواخانې ته ځي، بیا دې ته دوا راوړي، بیا هغې باندې تاثیر کوي، ډېر مالونه دوی تلف کېږي. خو دوی د کوشش وکړي له وقایې نه وای معالجه بهتره ده. دوی د کوشش وکړي هغه د کال په خپلو معینو وختونو کې په شپږو میاشتو کې یو وارې د مالو ته د پی پی آر واکسین ولګوي. اصلا زموږ مالداران دونه بېغوره دي، بعضې حالاتو کې په دا کلمو کې یو رقم ته چونجي مالونه پیدا کوي چې لانګ ورم ورته وایي. د دغه چونجۍ له وجې نه چې کله دا مال پیدا کړي دستي دې نه مال اسهال پیدا کوي، له اسهال نه دستي نیم ساعت مال ته وخت نه ورکوي، دا مال مړه کېږي، مرګ سره مخامخ کېږي. د هغې ګولۍ 2 دانې ګولۍ غواړي 10 افغانۍ د هغو قیمت کېږي. موږ ته زیاتره مالداران په داسې حالاتو کې راځي چې کله د دوی د رمې نه 2 ماله 3 ماله مړه سوي، هر مال چې په 15,000 افغانۍ حساب کې، په 6,000 افغانۍ حساب کې 12,000 افغانۍ 12,000 افغانۍ دوی تاوان کړی، بعد له هغې دوی راځي بیا 10 روپۍ یا 20 روپۍ دوی په ګولۍ باندې ورکوي. خو زه دغه وایم چې کوشش وکړي مخکې له مخکې نه چې کوم مال په دې مرض باندې اخته کېږي، یا دغه د چونجۍ ګولۍ یا د چونجۍ دواګانې دي، دغه د پرازیټو ضد د کلمو د ضد پرازیټو دواګانې، دغه باید دوی په خپل وخت کې دوی ورکړي چې تر هغو پورې له تاوان سره بچ نه شي. بیا چې کله دوی 12,000 تاوان وکړي بیا راځي 10 افغانۍ دوی په مصرفي بعد له هغې مخکې نه شي. دغه هم توصیه ده ورته مالدارانو ته. او د پی پی آر ناروغۍ د مخنیوي په اړه څه توصیه ورته لرئ؟ پی آر ناروغي یوازینۍ لاره چې ده واکسین ده. که واکسین وکړي دوی به بېغمه وي، که واکسین ونه کړي بیا له ډېرو مشکلات سره مخ کېږي. هغونه امکانات په افغانستان کې بیا په تېره میدان کې بیا دونه امکانات نشته چې کوم مال په ناروغۍ باندې اخته سي بیا دوی هغې ته جدا کوټه پیدا کړي، بیا هغوی ته د سامان لوښي اضافه پیدا کړي، بیا داسې نفر دوی پیدا کړي چې له هغې سره روغو مالو سره ځان ته اړیکه ولري، ناروغو سره ځان ته اړیکه ولري. دا امکانات بیخي ډېرېږي. خو له ټولو نه ښه لاره یې دغه ده چې کله واکسین سي نور به بېغمه ګرځي، هېڅ مشکل به نه وي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ژوندی واسطه نه مننه چې موږ ته وخت راکړه. قدرمن اوریدونکو، د کرنې او مالدارۍ خپرونه او دغه خپرونه کې د پی پی آر ویروسي ناروغۍ په اړه درته محترم ډاکټر صاحب ټول معلومات وړاندې کړل. پی پی آر ویروسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې په خصوصا په وړو حیواناتو کې لکه بزو او پسونو کې رامنځته کېږي او د دوی د تلف سبب ګرځي. د ډاکټر صاحب په وینا باید مخکې له مخکې چې موږ له دې ستونزو سره مخ شو خپل مالونه واکسین کړو ترڅو مو مالونه تلف نشي. قدرمن اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې چې زه محبوب الله سروري له یوې نوې موضوع سره ستاسو درانه او قدرمن حضور ته حاضرېږم. په بخښونکي او متعال رب مو سپارم. هر چیرته چې یاست ښاد او ودان اوسئ. کرنه او مالداري په دغه خپرونه کې د کرنې او مالدارۍ اړوند مطالب له بزګرانو او د کرنې مسؤلینو سره مرکې خپریږي. دغه خپرونه هره یکشنبه د ماسپښین له 2:30 تر 3 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. 88.9 FM